د اختر د مبارکۍ سره یو ځای فاروق اعظم یم. زه ډېر خوښ یم چې د مذاکراتو اول پړاو په خیر انشاءالله تکمیل شوی دی او اعلان ته به نږدې وي. د اختر د مبارکۍ سره یو ځای د دغه عظیم کار مبارکي درته وایم. تاسې لوی کار کړی دی او دا د افغانستان په تاریخ کې باید ثبت شي. دا یوه زرینه کارنامه ده چې یو لوی طاقت چې ډېر ادارې لري مؤسسات لري د سولې او د سیاست او تاسې ورسره ناست یاست. د دې په اهمیت زه پوهېږم او باید دا ملت پوه شي. بل سخت پړاو چې بین الافغاني تفاهم دی پیل کېدونکی دی. دا تر ټولو سخت پړاو دی. د متجاوز امریکا سره خبرې یو مرحلې ته ورسېدې خو د تجاوز د محصول سره خبرې پاتې دي. یعنې امریکا شرایط داسې راوړي دي چې اسلامي امارت یې په دوو سیاسي سنګرو کې د امریکا سره یو په بل پسې مقابله وکړي. یو د متجاوز امریکا سره مذاکرات چې دا خو دا دی په خیر سرته ورسېده، او بل د تجاوز د محصول سره یعنې د کابل ادارې سره چې د بین الافغاني تفاهم په نوم به پیل کېږي. بین الافغاني تفاهم ملا صاحب باید تعریف شي. آیا دا د اسلامي امارت او کابل د ادارې ترمنځ خبرې دي؟ که داسې وي دا نو بیا د نزاع د طرفین خبرې بللی شو. دلته باید په مجلس کې د دواړو خواو د نمایندګانو شمېر مساوي وي. دا سخته مرحله ده خو زما یقین دی چې بالاخره بری د مجاهدینو دی. د بین الافغاني تفاهم بل شکل دا دی چې د کابل اداره رسما د نزاع یو طرف نه وبلل شي، خو څرنګه چې د امریکا له خوا یې د طرف په بللو اصرار کېږي نو باید یو لار ورته پیدا شي. له بلې خوا د دې دپاره چې د امارت دایمي موقف ته صدمه ونه رسېږي چې تل یې ویلي دي چې د کابل ګوډاګۍ اداره په رسمیت نه پېژني او د هغې سره مخامخ خبرې نه کوي، نو په کار ده چې دغه بین الافغاني تفاهم ته یو نسبتا پراخ ملي شکل ورکول شي چې افغانانو او نړیوالو ته قابل قبول وي او حکومت پکې یوه غیر رسمي برخه او بڼه ولري. هغه دا چې په بین الافغاني تفاهم کې درې فریقه ناست وي. یو د امارت نمایندګان، دوهم د هغې ادارې نمایندګان چې ځان ته افغان دولت وایي، او دریم د هېواد مخور بېطرف کسان. د افغان دولت ډله د ټولو هغو کسانو نمایندګي باید وکړي چې په تېر 18 کاله کې په دولت کې مهمه دنده ترسره کړې ده. څرنګه چې دوی ځان ته د ملي وحدت حکومت وایي نو ځکه اپوزیسیون د دولت برخه ده، جلا نه ده. او د بین الافغاني تفاهم په مجلس کې به د احزابو، مدني ټولنو، ښځو او نورو نومو جلا ونډه نه اخلي. د بېطرف کسانو شمېر یې ستاسې لخوا د امریکایانو سره په تفاهم تېر شي، خو شمېر یې باید د کابل د ادارې د ګډون کوونکو تر شمېر ډېر وي. د بېطرفو کسانو د انتخاب طریقه داسې کېدای شي نورې وي، خو اجالتاً زه دا شرایط و انتخاب طریقه بیانوم. اول بېطرف کس باید د اسلامي امارت قومندان یا د امارت مربوط مشهوره څېره نه وي. دوم، د افغان ولس په خلاف د دواړو تجاوزونو، د روس د تجاوز او د امریکا د تجاوز په دواړو مودو کې د دولت عالی رتبه مامور نه وي پاتې شوی. دریم، په خلکو کې مخور څوک وي او په سیاسي بصیرت مشهور وي. دلته باید د امارت موقف جدي وي چې په بېطرفو کسانو کې داسې څوک رانیسي چې د طرف په نوم د دولت استازیتوب وکړي. مجلس ته د داسې کس ورتګ باید حتما ویټو سي او جدي موقف ورته ونیول سي. که مجلس په دغه ډول جوړ سي بیا نو میدان انشاءالله مجاهدین وړي. دا ځکه د بېطرفو کسانو اکثریت مطلق به د دوی ملګري وي. دلته دې د ویټو حق د چا سره نه وي او فیصلو ته دې د آرا یو فیصدي کېښودل سي. د مجلس ریاست یو بېطرف سپین ږیری وکړي چې د مدیریت تجربه لري. انشاءالله د دغسې یو مجلس نتیجه د مجاهدینو په ګټه ده. دا د بېطرف بین الافغاني تفاهم د مجلس په باره کې زما نظر و. خود ما صفا دع ما کدر. کله چې مجلس شروع سو نو بیا د افغانستان د آینده لپاره چې څنګه نظام جوړ سي، څنګه دا سوله دایمي سي، د هغې دپاره بیا زه خاص نظریات لرم.